سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ له پوهاوی میډیا څخه د روغتیا له برخې یو مهم مطلب ته. د سرې او شنې مڼې ګټې. مڼه یو له هغو میوو څخه ده چې د پوستکي لپاره د درملو په شان ګټوره ده. د مڼې خوړل خولې او غاښونو ته هم زیاته ګټه لري. په مڼه کې شته اسیدونه د دې سبب کیږي چې د خوړلو او ژولو په وخت کې بکتریاوې له منځه یوسي او غاښونه پاک کړي. د یوې مڼې خوړل دومره ګټه لري لکه چې مسواک مو کارولی وي. مڼه یوه داسې میوه ده چې په ژمي، اوړي او هر موسم کې موندل کیږي. له هر ځای او هر موسم سره مختلف رنګونه لري او په نړۍ کې د ډیرو کرنیزو او مصرف شوو میوو په سر کې راځي. مڼه شنه وي که سره، هره یوه یې روغتیایي ګټې لري. انرژي، پروټین، ویټامینونه، کلسیم او اوسپنه دا ټول منرالونه لري. مڼه د ځینو ناروغیو په مخنیوي کې هم ګټوره ثابتېږي. که څه هم د شنې مڼې په پرتله بازار کې سره مڼه زیاته موندل کیږي، خو د تغذیې او ګټو له لحاظه شنه مڼه د سرې په پرتله د روغتیایي ګټو ډېرې ځانګړتیاوې لري. له پوهاوی میډیا څخه مو نننی مطلب هم دومره و. تر بیا ښې چارې.